الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صفوة رسله وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت منذ مسلمانان رونو د دنیا د حقیقت مبارک الله جل جلاله بار بار قرآن مجید کې مسلمانانو ته او عقل او فکر لرونکو ته قسم قسم مثالونه ذکر کوي. مخکې بیان کې هم په هغې باندې څو خبرې عرض شوې وې چې د دنیا دغه زندګي د دې الله تعالی انسان ته مثالونه ذکر کوي چې د دې په حقیقت باندې پوه شي. د دنیا چې کومه بې ثباتي ده او د دې چې کومه فنا ده، دې ته چې کوم سوال راتلونکی دی د هغې تفصیلي بیان قرآن عظیم الشان کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په مختلفو اسالیبو سره مختلفو طرزونو سره د هغې بیان فرمایلی دی په خپلو احادیثو مبارکو کې. قرآن پاک کې الله تعالی د انسان دغه ژوند د دې مثال چې کوم آیت اوس ذکر شوی څه کومه مختصره په دې کې د یو سرسبز فصل سره مثال ورکړی دی چې ښه سرسبز و شاداب مزیدار فصلی، زمیدار ورته خوشحالی، زرخیزي د هغې انسان باندې اثر کوي. او بیا دغه شین فصل په زړېدو باندې شي، په پخېدو باندې شي، او بیا دغه ډکي چې د هوا په راتلو باندې کله یو خوا خوځېږي کله بل خوا، هغه بیا ورو داسې شي چې خپله بیا غورځېږي، ریزه ریزه شي، ذره ذره شي، بیا ثم یهیج فتراه مصفرا. الله تعالی د هغې بیان فرمایلی دی، مخکې دا ذکر شوي. د هغې نه انسان اثر ناخلي، د دغه نه د انسان عبرت ناخلي چې دا سرسبز و شاداب فصل هغه د په خپله په رژېدو دی او دوړېږي هغه دی، او بیا دغه فصل داسې اوریبلی شي چې چاته د هغه پټي نه دا اندازه نه لګي چې دلته چا جوار کرلی و که دلته یې غنم کرلی و. لږه موده مخکې څومره سرسبز مزیدار فصل و او اوس بلکل نوم نشان نشته دی. نو د انسان دغه ژوند د ده دا زندګي د ده دا ځواني د ده دا طاقت د بدن پکار دا ده چې دې ته د دې خیال کوي چې ځواني چې د ده په بوډاوالي باندې بدلیږي، طاقت په کمزورۍ باندې بدل شي. نو چې څومره وس د ده دی پکار دی چې دغه قوت او طاقت د الله جل جلاله په بندګۍ کې صرف کړي، ځکه طاقت زایل کېدونکی دی. ما عندکم ینفد وما عند الله باق. تاسو سره چې څه دي دا ختمیږي، او د الله تعالی سره چې څه اجر او ثواب دی هغه باقي پاتې کېدونکی دی. نو چې ځواني هم په ختمېدو ده، عمر هم په ختمېدو دی.
نو پکار دا ده چې د دغې موقع نه انسان فایده واخلي او د خپل قیمتي وخت دا ضایع نه کړي، په غفلت کې تیر نه کړي. ځکه صوفیا حضرات هغوی فرمایي موتو قبل ان تموتو، تاسو ځانونه په مړو باندې حساب کوئ مخکې د دې نه چې تاسو مړه شئ. مرګ نه مخکې ځان په مړي باندې حساب که څه معنی؟ د خپل نفس خواهشات چې د هغې تا ته د تکمیل اجازه شریعت نه درکوي، د هغې نه ته ځان وساته. ځان په مړو کې حساب که د خدای جل شانه او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د حکمونو داسې تابع شه لکه د غاسل په لاسو کې دا مړې څنګه لامبون کې چې دا مړې څنګه لامبوي او د مړي پکې څه مداخلت نی. د شریعت حکمونو ته دغه شانتې غاړه کېده، داسې ورته تسلیم شه د خدای او د رسول چې څه حکم دی هغې ته تیار شه. حضرت عیسی علیه السلام ته یو کس یو نوجوان ورته راغل، د دنیا دغه حقیقت په دې واقعه کې ذکر شوی دی. زلمی رالو او داسې وارخطا دی، هیبت والی دی، پریشانه دی. عیسی علیه السلام ته وایي چې یو خوب مې لیدلی دی، تاسو راته د هغې تعبیر وباسئ. خوب مې داسې ولیدو چې یو زمری راپسې دی، راپسې منډې وایي او خطرناک زمری دی او ما ته ډېرې منډې راکړي او پریدي مې نه راپسې لګېدلی دی، چېرته چې ځم راپسې وي. بالاخر یو کوی مې ولیدو، هغه کوی ته زه د ورکوزېدو کوشش کوم چې دې زمري نه په دې طریقه ځان خلاص کړم. هغه کوی ته د یوې اونې جړه ورښکته شوې ده. نو ما وی د دې جړې په سهاره باندې به زه دې کوی ته ځان ورکوز کړم. هغه جړه مې ونیوه او ښکته د کوزېدو کوشش کوم، څه حده پورې لاندې لړم. دې دوران کې هغه زمری د کوی غاړې ته را رسېدلی او ما ته نیغ نیغ ګوري او سترګې را باندې رایستې دي، خوله یې وازه کړې ده. چې که لږم زه بره ومه نو دغې زمري به زه یو نوړی کړی او ډېر د هیبت نه ډک شکل دی د هغه زمري. بیا چې زه لاندې ګورم چېرې زه نورم له ښکته لاړ شم چې د دې زمري هغه حملې نه بلکل محفوظ یم، وګورم چې دا لاندې ویښ او تلې څومره لاندې دی. ښکته کوی ته ګورم، په کوی کې اوبه نشته دی، اوچ کوی دی، لیکن د کوی په ویښ کې یوه خطرناکه اژدها ده او هغه اژدها هم ما ته ګوري او هغې اژدها هم خپله خوله وازه کړې ده. په دې انتظار ده چې دی به څه وخت راکوزېږي یا به راغورځېږي چې زه په دې انسان باندې حمله وکړم او د خپل خوراک جوړ کړم. بره زمری دی، هغه هم په دې تلاش کې دی چې دا انسان په ده به کله زما وس ورسي چې زه یې وخورم. او لاندې اژدها ده، هغه هم په دې انتظار باندې ده چې دا خو تیار خوراک دی چې څه وخت به زما خولې ته راځي. او دواړو نظرونه هم په ده باندې لګولي دي. دا سړی دغه وخت کې څومره پریشان دی، نه بره ختې شي نه ښکته کوزېدی شي. د ده دې وخت کې ټوله سهاره بس همدغه جړه ده، او دغې باندې د منګولې کلکې لګولي دي. که دې نه خلاص شم نو لاندې اژدها مې خوري او که بره خېجمه نو زمری دی. لیکن دا سړی ډېر پریشانه شو دغه وخت کې چې کله ده وکتل چې دوه مارغان دي او هغه په دغه جړه باندې اخته دي، یو سپین مارغه دی یو تور مارغه دی او هغه لګیا دي هغه جړه کټ کوي، هغې باندې ټونګې وی او هغې سره د هغې هغه لرګی چې دی نو هغه کټ کېږي او ډېرې تیزۍ سره کټ کېږي. د ده هغه هیبت څومره زیات شو، هغه څه ناڅه سهاره چې ده ته ښکارېده چې دا جړه به ما نیولي نو زه به د زمري نه هم بچ یم او لاندې د اژدها نه به هم بچ یم.
هغه سهاره مو په ختمېدو کې ده، هغې باندې دغه دوه مارغان لګېدلي دي او هغه یې کټ کوي او لږ ساعت کې دا کټ کېدونکي ده او چې کټ شي بس دی به لاندې غورځېږي، اژدها به یې خوري. وایي دا هیبت په ما باندې ډېر زیات شو، دا سړی په دې خوب کې ویني چې زمري ښه منډه راکړې دي، بیا کوهي ته رسېدلی، بیا چې مې اژدها لیدلې ده نو یاره مې نور هم زیاته شوې ده. خو چې اوس مې وکتل چې هغه جړم راته دغه دوه مارغان کټ کوي، نو هغه یره او هغه هیبت چې په ده باندې کوم راغلی د انسان د خپله د هغې سوچ او تصور وکړي. د ده دا زړه دومره په درزېدی شو چې بیا اوده نه دی پاتې شوی او د ډېرې یرې د وجې نه او د زړه د هغه درزار د وجې نه دی د خوب نه رابیدار شوی دی. او بیا راغلی د حضرت عیسی علیه السلام ته خپل خوب ورته بیانوي چې دغه شانتې خوب ما ولیدو، تاسو راته د دې تعبیر وکړئ، معنی راته وښیئ. حضرت عیسی علیه السلام د خدای پیغمبر، د خدای نیکان او بندگان د الله تعالی، هغوی د مسایلو هغه تحته هغه ویښ ته الله تعالی رسی. نو حضرت عیسی علیه السلام دې زلمي ته وی، دې نوجوان ته وی چې تا خوب نه دی لیدلی، تا حقیقت لیدلی دی. ته وی ما خوب لیدلی دی، خو دې ته ته سوچ وکړه دا تا حقیقت لیدلی دی. دا زمری چې تا پسې منډې والې دا د مرګ فرشته ده. د مرګ فرشتې ته په خپل نظر کې اغستې، صرف دومره انتظار دی چې ستا هغه مقرره وخت لا نه دی راغلی، نور ته د فرشتې په نظر کې، او چې کله هم هغه وخت مقرره رالو بس دا به ستا نه روح چې دی دا قبض کوي. منډې درته درکړي، لا دې وخت نور راغلی، روح یې دنه قبض کړی ځکه نه دی، خو نظر کې یې ساتلې، فرشته تا ته ګوري په نظر کې یې چې دې کس نه په دې موقع باندې زه روح قبض کوم. او دا لاندې اژدها چې تا کتلې ده نو دا ستا قبر دی، دا قبر ستا په انتظار دی چې دی به کله ما ته راځي. ستا په نصیب کې چې د ځمکې کومه ټوکړه هغه ستا په انتظار ده، ته د هغې نه خبر نه چې زه به د ځمکې کومه ټوکړه کې دفن کېږم، هغې ته خیال هم نه کوي، هغه په خپل خاطر کې نه راولي، لیکن قبر ستا انتظار کې دی. خپله خوله یې وازه کړې ده چې دی به کله زه لوړ تېرومه په دې خپله خېټه کې به راولم. دا جهه چې یې تا ولیده چې د کومې په سهاره باندې ته ایثار وې، دا ستا د ژوند تار دی. او دا دوه مارغان چې تا کتلي دي، یو سپین مارغه دی یو تور مارغه دی، نو دا یو شپه ده او یو ورځ ده. دا شپه او ورځ دا ستا په دې ژوند باندې اخته دي. شپه راشي ورځ راشي، دا ستا د هغه عمر نه یو شپه کمیږي، یو ورځ ترې کمیږي. داسې نه ده چې شپه تېره شوه سهار شو نو بس مونږ اوس بې فکره شو د غم نه خلاص شو، یا ورځ تېره شوه نو بس اوس به خامخا وده کېږو، بس اوس د آرام وخت راغلی. نه د شپې تېرېدو سره د ورځې تېرېدو سره د زموږ د ژوند څومره ډېره برخه کمه شوه، څومره ډېرې ګنټې تې لاړې، رخصت شوې د هغه زندګۍ نه کمې شوې. ته که په خپل کټ باندې ناست دی، په خپله بستره باندې پروت دی، بیا هم ستا سفر جاري دی. نه د کوره چېرته ځمه نه سفر کړم، بې سفره مې غوسېږي لار د عمر. که د کوره بار نه وځي بیا هم ته مسافر یې، ځکه ستا ژوند نه شپې کمیږي، ورځې ته کمیږي، ګنټې ته کمیږي، منټونه او سکندونه د هغې نه مسلسل کمیږي. دا ته چې څومره ساګانې اخلې، دا ته خپل مرګ طرف ته قدمونه اخلې، ته خپل مرګ ته ساعت په ساعت ور نږدې کېږي او مرګ درته را نږدې کېږي. نو نه د کوره چېرته ځمه نه سفر کړم،
بې سفره مې غوسېږي لار د عمر دا لار دا هم دغه شانتې غوسېږي که د کوره بار نوځې بیا هم دا عمر کمیږي عاقبت به د اجل په مقراض غوس شي پیوسته به مدام نوي تار د عمر اجل کومه نیټه الله تعالی مقرره کړې ده هغې ته یوه مضبوطه قینچي ویلې ده چې د اجل په دغه مضبوطه قینچۍ باندې به ستا د ژوند دا تار بالآخر کټ کیږي ځکه د ژوند دا معمولي تار دا به د مرګ د هغه مضبوطې قینچۍ نه آخر تر کومه بچ کیږي د نري تار او د قینچۍ مقابله ده تار به څنګه د قینچۍ نه بچ کیږي نو عاقبت به د اجل په مقراض غوس شي پیوسته به مدام نوي تار د عمر ستا د عمر دا تار دا به همیشه پیوسته نی دا به د اجل په دغه قینچۍ باندې د اجل په دغه مقراض په دې باندې به دا خامخا غوسیږي نو حضرت عیسی علیه السلام هغه زلمي ته وایي چې دا مارغان دې لیدلي دي دا تا ورځ لیدلې ده او شپه دې لیدلې ده او دا ورځ او شپه ستا په دې عمر باندې اخته دي او په هغې کې هغه د کمې راځي بیا ورته فرمایي چې افسوس د خلک حقیقت وویني بیا هم ورته خوب وایي ته ما خوب لیدلی دا خو خوب نه دی دا خو حقیقت دی چې همدغه شانتې ده نو چې یو سړی حقیقت وویني او دی هغې ته خوب وایي ته حقیقت وویني خپل یو مسلمان ورور په خپل لاس باندې دفن کی او بیا هم دا سوچ نه کوي چې زم دغه ځای ته روان یم په دغه سفر باندې زم روان یم نو د دنیا دا بې ثباتي د دې هغه ناپایداري دا الله تعالی بیا ذکر کړی الله جل جلاله د دغه حقیقت باندې مونږ ته پوهه نصیب کړي او د دنیا چې کومه بې ثباتي ده د دې کومه بې وفایي ده هغې باندې د الله تعالی مونږ ته پوهه راکړي او چې څومره ژوند الله تعالی مونږ ته لیکلی دی د خپل رضا د الله تعالی هغه زمونږ نصیب کړي او د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم صحیح اتباع او محبت د الله تعالی زمونږ نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين یا الله زمونږ ګناهونه معاف کړي په ژوند کې چې څومره غلطیانې مونږ نه شوي دي خدای د هغې ټولو مونږ ته معافي وکړي یا الله چې څومره ژوند باقي دی په خپله رضا کې زمونږ نصیب کړي یا الله د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم صحیح اتباع او محبت مو نصیب کړي خدای د غفلت نه مونږ وساتي د سستۍ نه مونږ وساتي خدای د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو باندې عمل زمونږ نصیب کړي کوم خوش قسمت خلق د دنیا په حقیقت باندې پوهه دي په هغې کې خدای مونږ راولي د دنیا هغه مذمت چې قرآن او حدیث کې راغلی دی خدای هغې باندې مونږ ته پوهه نصیب کړي یا الله زمونږ هر یو کار د خپل رضا دپاره وګرځوي یا الله د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم شفاعت زمونږ نصیب کړي خدای د ټولو مشرانو قبرونو باندې لا متناهي انوارات او برکات نازل کړي خدای د هغې فیوزات او برکات زمونږ د ټولو نصیب کړي او په وخت د ځن کېدن کې زمونږ د ټولو دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله